دغه د افغانستان دا غریبانان خو د سلويختو کالو نه په تکلیف کې دي یو الله د افغانستان مسلمان خصوصا د کونړ مسلمانان چې په تکلیف کې دي یا الله واړه واړه ماشومان په ملبو کې پراته دي یا الله د یو کور شل کسا 15 کسا 9 کسان 20 کسان یا الله هغه مړ شو شهیدان شو کنه الله د دوی شهادت قبول کا او الله د دوی په حال باندې رحم وکا الله موږ د دوی په درد کې شریک یو الله موږ د دوی په تکلیف کې شریک یو الله کمور پاتې ته بچی ته لاړل مړ شو کنه الله دغه مور له زړه صبر ورکا الله ک پلار پاتې دے د زړه صبر ورکا الله ک معصوم بچي پاتې دے اسره نشته دے مور مړ شو پلار مړ شو مشرور مړ شي یا الله دغه معصوم حامی او مددگار شه الله منګه ته توفیق راکا چې دغه خپل ورونو اوخ کې وچکو د دوی په تکلیف کې شریک شو یا الله ک تکلیف په تار اوسته دے آزمائش دے تا پر راوستے دے زلزلے په شکل کې یا الله دا د برداشت نه بهر خبرې دي یا الله دا د برداشت نه بهر خبرې منګه داسې په ویډیو کې نشو کتلې نو ربا مخامخ په پاغوي ستیر شوی الله شپې به څنګه تیریږي ورځې به څنګه تیریږي تکلیف کې دي الله تا وعده کړی دا زه د خپل بنده صدا او یا موریانو نم زیاته منکم الله ستا بندگان دي یا الله دوی سره دا او یا میندو نه زیاته مینوکا یا الله دوی سره دا او یا میندو نه زیاته مینوکا یا الله ټول افغانستان سره ټول پاکستان سره ټول مسلمانانو سره چې په مخ د ځمکه په کوم ځای کې موجود دي الله د رحم معاملې ورسره وکړه که د فلسطین مسلمان دی زمونږ دی الله که د افغانستان مسلمان دی زمونږ دی الله که د پاکستان مسلمان دی زمونږ دی دلته دا مسلمانان دا افغانان تکلیف سره مخ دي الله بهتره معامله وکړه هغه فیصله وکړه چې زمونږ د ټولو پکې خیری الله دوی ما په تکلیف کې کوا الله د دوی تکلیفونه ختم کا موږ به خپه کیږو الله زمونږ پریشانی ختم کا الله د عزت زندګۍ نصیب کا الله د رحم معاملې وکړه د کرم معاملې وکړه نن د افغانستان مسلمان په تکلیف کې دی وګوره څومره په تکلیف کې دی خصوصا د کونړ مسلمانان زمونږ ورونه دي مسلمانان دي وګوره څومره په تکلیف کې دي اوسم واړه ماشومان د ملبو د تیږو لاندې پراته دي کنه او پلار هغه مظلومه پلار هغه په زړه غمجن پلار چې ورته پته ده چې بچی مې مړ دی ورته پته ده چې بچی مې مړ دی بیا هم په هغه تیږو کې په هغه ملبه کې لګیا دی د خپل بچی د بدن اندامونه لټوي وجه څه کېدی شي وجه صرف او صرف یو ده چې موږ نه الله خفه دی پرون 3 ځل زلزله شوې ده 3 ځل دا ځمکه وخوځېده د دې زلزلې وضاحت قرآن کړی دی او کله چې رب کائنات د روز محشر هولناکی گھبراہٹ بیانئی نو رب کائنات د زلزلې خبرې کوي تاسو د قرآن مطالعه کوي وګورئ پته به ولګي دا زلزله ډېر خطرناک څیز دی پته نه لګي زړونه هم سخت شوي دي نو مونږه زمونږ زړه اوس نه یاریږي او بعضې پکې بلې خبرې کوي لګیا دی دا د رب د غصې اظهار دی چې دا ځمکه لږه غوندې خوځولی شم دا ځمکه لږه غوندې خوځولی شم دا ځمکه په افغانستان کې د کونړ په مقام باندې خوځولی شم هغوی د ملبې لاندې کولی شم دا سیلاب په بونیر راوستلی شم په سوات راوستلی شم په پیر بابا راوستلی شم که نه نو ته په دې باندې مطمئن مه اوسېږه چې په تا یې نشم راوستلی